زما خو د ځوانانو ته خطاب دی. دا بعض ځوانان د نن پیشن دا بولي چې د ده پایڅې باید په مځکه پرتې بجله کې پټي نیمۍ چپلکه باندې ننوتلي په ګرځو باندې لړلي خړې پړې دا دی د نن زمانې پیشن بولي. ګوره دا یو معمولي عمل دی، ما ورته هېڅ نه بوله، لیکن د دې په شریعت کې څومره لویه جرم دی، دا څومره لویه مؤاخذه ده. دغه پایڅې در بجلکو کښته کول. اوس که زموږ په دې باندې بیان وکړو، دا کله کله په دا کمنټ کې خلک وایي مولوي صاحب خلک اسمان ته وختل، ته لا در اوسه په دې اخته یې. والعیاذ بالله، استغفر الله. د اسمان ختل، د اسمان شو کېدل، دا د شریعت سره څه تعلق لري؟ قرآن کې الله موږ ته وایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. دې خلکو ته بار بار یادونه وکړه، د الله احکامات ورته بیان که، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ورته بیان که، دا دې ته فایده رسوي که نه. بیا که یو شی نه بیان شوي، دا بل شی بیا دې بیانېدل اسم نه بولي. دا ته مه ګورې چې د چا د خولې راوځي. زه چې نه یم، زه یو ګناهګاره سړی یم، زه یو خطاکاره سړی یم، زه نااهله سړی یم. دې ته خو وګوره چې د چا الفاظ درته وایم، د چا قول درته وایم، خو یا د الله دی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول. نو هغه کسان چې هغوی د پیشنه دا خپلې پیسې در بجلکو کښته کوي یا در چوټ هم لاندې کوي، د دې کسانو دپاره یو اهم پیغام دی. شاید دی به نه خبر په دې باندې، که خبر سي په دغه معمولي پیشن باندې سړی دومره لوی جرم مستحق ځان نه ګرځي، د دومره لوی عذاب مستحق ځان نه ګرځي. حدیث کې راځي، ما درته وویل، امام مسلم رحم الله دا روایت نقل کړي، ثلاث لا یکلمهم الله. درې کسان دا رقم دي چې الله د دوی سره خبرې نه کوي، ولا ينظر الیهم، او د قیامت په ورځ الله دوی ته د رحمت په نظر هم نه ګوري. الله پاک جل جلاله د رحمت په نظر باندې هم د قیامت په ورځ یې ته نه ګوري. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. الله پاک جل جلاله د دې تزکیه هم نه کوي. او د دې کسانو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دردناک عذاب، علیم هغه عذاب ته وایي چې ډېر دردناک وي، ډېر علم او شدید درد او زحمت لري. الله دې مو وساتي. په هغه کې اول کس کوم یو دی؟ المسبل، هغه کس چې خپلې پایڅې در بجلکو کښته وي او پښې په پټې وي. دا څونه معمولي ګناه ده، موږ ته یې څومره صرف نظر ګرځولی. بعضې د پیشنه کوي، پیسې پل راکښته کوي، دا د ښځو سره مشابهت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، لعنت الله په هغه چا باندې ویلی دی چې کوم کس په خپل کړنه کې د ښځو سره مشابهت کوي او کومې ښځې په خپل کړنه کې د نارینهو سره مشابهت کوي. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هغه ښځې چې د نارینهو سره مشابهت کوي او هغه نارینه چې د ښځو سره مشابهت کوي، په دې باندې لعنت دی. د ښځو دپاره حکم دا دی چې د دې بجله کې باید پټ وي، دغه اعضا د دې دا باید پټ. لیکن د نارینهو دپاره حکم دا دی چې کم از کم ستا دغه بجله کې دا به ډېر بجې ښکاره وي، دا به ښکاره وي. لیکن که چیرې پټ وي، یو هغه خطاان وي، خطا خو پروا نه لري، انسان دی عاجز، کل بني آدم خطا، یا په یېره باندې یا یې ورته پام نه وي. یو هغه دی چې قصدن یې د پیشن سره کوي، د پیشن څخه کوي، د دغه کس دپاره دا عذاب دی چې الله به نه خبرې ورسره کوي. الله پاک جل جلاله د قیامت په ورځ ته د رحمت په نظر نه ګوري. الله سبحانه وتعالی به دته دردناک عذاب ورکوي. المسبل، بل روایت کې جمع دی، لا يقبل الله صلاة مسبل. الله جل جلاله د هغه کس چې په قصد سره یې پیسې په لمانځه کې در بجلکو لاندې زړولي، د دې کس لمونځ الله نه قبلوي. او اورې د خدای دپاره څومره معمولي ګناه ده، موږ ته هېڅ هم نه بولو دا ګناه، لیکن څومره سخت عذاب دی. هغه لمونځ چې اوله پوښتنه د قیامت په ورځ زما او ستا د لمانځه نه کېږي، زما او ستا څخه د لمانځه پوښتنه اوله واره کېږي، لیکن دا په دې پیسو باندې نه قبلېږي. دا روایت لا هم شته چې کوم کسان قصدن خپلې پایڅې در بجلکو لاندې شوه کوي، الله پاک جل جلاله د مرګ په وخت کې، د نزعه په وخت کې دته د کلمه د شهادت هم نه نصیب کوي. د خدای لپاره موږ تاسو باید دا معمولي ګناه دا
باندې الله پاک ناراض نه کړو، الله پاک جل جلاله را سلیرې نسی د خدای د عذاب مستحق نه وګرځي. دا څه پیشن دی؟ د هغه پیشن بشي، هغه د کافرانو د یهودو پیشن بشي که ستا د محبوب صلی الله علیه وسلم سنت په دغه نیت باندې چې چا پیسې پورته کړی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، زه پر ځای کوم، زه یو امتي په شکل کې در څه وخت پورې چې دغه پایجامې د ده او د ده جامې اغوستي الله پاک جل جلاله درته نیکي لیکي. نو ولې کوئ؟ دا پیشن به څه شي؟ هغه پیشن دی الله تبا کړي چې زما د محبوب د سنت په مقابله درېږي. هغه پیشن دی الله تبا کړي زه بالکل بایکاټ ځینې کوم، کوم پیشن چې زما د رب د ناراضګۍ سبب ګرځي، زما د عذاب ذریعه ګرځي، زما د لمانځه د نه قبلېدو ذریعه ګرځي، او زما د مرګ په حالت کې د کلمې څخه د محرومېدو ذریعه ګرځي. دا پیشن زه څه کوم؟ آیا په دا نورو پیسو کې ما څوک نه خوښوي؟ ما ته سلام نه وایي؟ داسې نه دي پکار. باید موږ د دې څخه ډډه وکړو.